अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी हम तासो टीचर्स तासो मरगरे सलमान शाल तमुंगा द लोगो क्लास नंबर 3 दे व्यूअर्स नन मुंगा और कोटे monte ki logo जोड़ाओ टूल मख केड़ा शू ellipse टूल ता हल्दे की बड़ा शू बे बमुंगो ने सु कंट्रोल द कंट्रोल दा कारी केना च मुंगा सर्कल च दा बिल्कुल बराबर राजी हां ठीक शो दा मा राखलो मा सर्कल लागे द दिन बाद बे दी की मुंग सरा बल ऑप्शन दे पेन टूल मुंगा पेन टूल लावालू د دې ځګینه به شروع شو او شفت ونیسو د دې پورې براشو مثلا انټول لاغی وس دا براونیسي او زم دا کم لاین چې دی کنه دا لاین د دې سرکل په مینس کې پکار دی نو څنګه چل وکړو دا براونیسي او شفت دا بوسره کلیک کی انا سلیکټ شولا او اوس موږ کلیک کو سی مطلب دی سنټر یا کلیک کو ای مطلب دی ایکوال دا ګوره بالکل برابر راغی کنه د دې نه بعد بیا دلته کې زرا لما او زویم چې زو د دې نه یو بل کاپی وباسل غواړم د دې نه یو بل کاپی وباسم دا که موږ کوم سرکل لاغلی دی زو د دې سرکل نه یو بل کاپی وباسم دلته کې براشي دلته کې کلیک کې او د دې کې مسرو شفت پونی سي د شفت دا کار کوي چې بالکل کاپی بالکل په ایکوال راولي ښه دلته رااله د دې پوری فار ایگزامپل او د ماوس لیفت منی ولې دی او رائټ کنه او دوه به یوځای پرې دی تاسو سره به کاپی کریټ شي دنه بعد دلته کې تر علامه او زو د دې یو باسم یو کاپی د دې لاین نو باسم کاپی په دې باندې به پیدا بیا کلیک کې ځکه به موږ سره د دې کوم دا نوٹ دی غوا چینج شي د نوٹ ته موږ وایو روټیشن نوټس څه ورته وایو ها پرې باندې موږ روټیټ کولی شو تا وهلی شو دینه بعد دلته کې شروع شو مګوره ورته دلته رااله اما اوس رونی او کنټرول د کنټرول دا کاری کنه د موږ سره یو سټپ مخکې کېږي یا یو سټپ اخوا کېږي ګوره ورته د موږ سره سټپ وایز اخوا د اخوا کېږي ښه د موږ سره رونی او کنټرول او بیا لیفت ونیولې دی دغه موږ کلیک کو رائټ کاپی کریټ شولا د دینه بعد دلته کې بیا رااله بیا وته ګورئ او ما اوس رونی واپس کنټرول وګوره یو سټپ دی خو هم کاپی کریټ شولا کاپی کریټ شو دا کوم دی منظومه دا به تو واپس ختم کی دا ختم کو وس دغه کتاب زما د دغه پکار دی د ایریا زما پکار دا موږ براشو موږ سره دې په دې کې سمارټ فیل موږ بس سمارټ فیل لاوالو کنه او دلته کې براشو دلته کې موږ کلیک کو صرف هغه ایریا موږ سره سلیکټ شولا د دې نه بعد بیا ګوره ورته دلته کې زرا لما یا دا شو یا دا شو فار ایگزامپل دا یو میرا واغستو یا دا یو میرا واغستو نو بده کې هر یو غواړي کنه زوې ما چې دا چې دی دا آبجیکټ دا سټایل چې بده کې سي راوند غواړم دا بده کې سي دا وهل غواړم نو څنګه چل وکاو دا بده کې زموږ سره سټپ دار کنه چې موږ براشو افیکټ کې کې زموږ سره یو فارمیټ دی انویلپ دی نه د دې لپاره موږ کنټرول پلس F7 هم استعمالو ښه دا به موږ چوز کو انویلپ بیا به د خو موږ سره ګوره دا یو فارمیټ ګوره زوی مکنه چې دا کم ټیکسټ دی کنه دا کم سټایل چې دی دا سټایل دی دا سره شي دا د دې بشانت کې راوندډ راشي موږ به دا راوالو موږ سره دلته کې دی کریټ فرام مطلب دا چې دا فارمیټ تو څنګه غواړي دا فارمیټ تو داسې غواړم کنه ګوره ته په دې کلیک کې کریټ فرام دلته کې بدا چوز کړئ دا وګوره ورته نو دغه وګورئ زموږ سره شان فارمیټ ته اپلای شو کنه بیا مې کلیک کو اپلای نو ګوره ورته بالکل هغه ته اپلای شولو دنه بعد دا چې کوم ایریا دا موږ ډیلیټ کو دلته کې بس راشي او دا بدلته کې پدې کې ایڈجسټ کړئ برابر شو دنه بعد دلته کې ګوره وزرالم دا وزو تا وهل غواړم کنه دا آبجیکټ کوم نه دا وزو تا وهل غواړم نو څه کله موږ تا وهو وګورئ پرې باندې به تو کلیک کې بیا بیا کلیک کې هغه چې کوم نوټ زیغه به چینج شي نوټ ته چینج شو دلته کې د دې چې کوم پوینټ کې کنه نو د دې پوینټ په کوم ځای کې پروت دی د دې پوینټ دی پروت دلته کې دی نه دا به موږ سره پرې پوینټ باندې ګوره ورته دا به موږ سره پرې پوینټ باندې روټیټ کیږي دا خو به موږ سره خرابېږي کنه صحیح ده نو څنګه چل وکاو
مونږ به دا پوینټ سره کنه دا پوینټ به مونږ را روان کو د دې کې نه دا پوینټ به تونی دا به دلته کې د سنټر ته راوړي سره غلي سنټر نه کنه دا مونږ د کلیک کو سنټر کې دا به ته دې کې نه روان کې دا به ته دې کې نه روان کې او باندې سه کنټرول سره کنټرول زموږ ته یو سټیپ اخوا کوي ښه وګوره ورته دلته کې مې کلیک کو کنټرول بیا مې لیفټ مې ولې دی او ما سره رائټ هم کلیک کو کاپی کریټ شو بیا ګوره ورته وصلته کې پر راوخه ته ما کلیک کو کنټرول پلس آر دا کوم عمل چې موږ کو کنه په کوم انګل چې دا کاپی کریټ شو دا زه په دې انګل باندې کاپی بیا ریپیټ کول غواړم موږ به هغه لپاره استعمالو کنټرول پلس آر موږ سره نظر غونډه کې لوګو کریټ شو نو ویورز دا زموږ نننې کلاس تاسو ته په کوم ځای کې مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهیږئ تاسو خپل کوېسچن په کمنټ کې کولای شئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ